اسلامي امارت د خپل منځي اختلافونو او ناکامي حکومتولۍ له امله سقوط ته نږدې دی. د اسلامي امارت چارواکي په اړه څه وایي؟ درنو لیدونکو ښه راغلاست. د ماډرن ډیپلوماسۍ په یو خپره شوي شننه کې لیکل شوي چې اسلامي امارت تر 4 کاله تیرېدو وروسته د پاشل کېدو او پرځېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. خپل منځي اختلافونه، اقتصادي ناورین او کمزوري حکومتولي د اسلامي امارت د پایښت پر وړاندې سترې ننګونې بلل شوي دي. د ماډرن ډیپلوماسۍ د شننې له مخې هغه خپل منځي یووالی چې اسلامي امارت د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې پر مهال درلود اوس د ګډوډۍ ښکار شوی دی. د اسلامي امارت غړي اوس د ملا هیبت الله تر مشرۍ لاندې د ټبریزو، سیمه ایزو او ایډیالوژیکو اختلافونو له امله سختې ستونزې تجربه کوي. په شننه کې ډیره شوي چې د اسلامي امارت دننه د کابل میشتو او کندهاري سخت دریځه ملایانو ترمنځ اختلافونه خورا ژور شوي چې دې چارې د اسلامي امارت مشرتابه له جدي ناورین سره مخ کړی دی. د اسلامي امارت مشرانو اوس د ملا عمر د واکمنۍ برعکس د یوې متمرکزې واکمنۍ پر ځای د ځاني ګټو د ویش یوه شبکه جوړه کړې. د ملا هیبت الله لخوا د نوروزي ټبر ته ځانګړی امتیاز ورکول کیږي او د نورو ټبرونو څنګ کولو د اسلامي امارت دننه نارضایتي ډیره کړې. په ورته وخت کې د اسلامي امارت سیمه ایز قوماندانان د واک ترلاسولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي چې د وضعیت د اسلامي امارت حکومتولي لا کمزوري کړي او د واک تمرکز له منځه وړی دی. د شننې په پای کې راغلي چې اسلامي امارت د وګړو د ځپلو او د ویرې چاپیریال جوړولو له لارې هڅه کوي چې واک وساتي، خو کورني فشارونه، اقتصادي ناورین او د وګړو پراخ مخالفتونه ښیي چې د اسلامي امارت نسکورېدل حتمي دي. په شننه کې لیکل شوي تاریخ ثابته کړي هغه واکمنۍ چې پر ظلم او انحصار ولاړې وي دوام نشي موندلی. اسلامي امارت چې له سمونونو څخه انکار کوي او پر سختدریزو تګلارو د ټینګار له امله یې خپل راتلونکی له خطر سره مخ کړی او د اسلامي امارت د له منځه تلو مسله یوازې د وخت خبره ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.